پی ای والا چې دی نو مکمل طور باندې چې دی نو نن په دنیا کې یاد شو. پی ای والا چې کومه جزونه دي پاکستان چې خپله کمپني ده نو نن په دنیا کې یاد شو چې دا قسم خلک دی. ملګرو ویډیو را سره مکمل وګورئ، د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ملګرو پی ای چې و نو مسافر چې د سعودي عرب نه راتلل چې د هغوی لینډینګ و په پېښور باندې، نو پی ای والا لګېدل دي. پی ای که چې کومه جز دی نو په سعودي عرب کې چې کومه مسافر ورخېجول دي چې 2-3 کالونه هلته و، د هغه نه پس کور ته راتلل نو خلک پېښور ته تللی، پېښور باندې په انتظار ده چې زمونږ مسافر به اوس راځي، موږ به هغه ډراپ کوو کور ته به بوځو. د هغه نه پس چې دی نو هغه مسافر چې دی نو هغه جهاز والا لګېدلی دی، هغه په کراچۍ باندې کوز کړی دی. افسوس خبره دا ده چې بل طرف ته په هغې پښتانه ناست وو، ځکه چې د پېښور جز نو خامخا پښتانه ناست دي، نو پښتنو ورسره هم ډېرې زیاتې خبرې کړلې، ډېرې سختې خبرې ورته کړلې، عملي والا یې سم سپک کړلې. بلکل حقیقت کار صحیح کار یې کړی پی ای والا کې، چې ځکه چې موږ وایو دا پاکستان کمپنۍ ده او پاکستان ته به دا راځي نو چېرته 2 روپۍ به پاکستان خزانې ته راځي، خلک داسې وایي که نه. او د هغه نه پس چې نو دوی چې کومه قصه د کردار دی نو مکمل طور باندې په ماینس کې روان دی، مکمل طور باندې دوی په ماینس کې روان دي. دوی چې کوم کارونه کوي نو ملګرو دوی په دنیا کې ښکاره کړل چې موږ داسې قسم خلک یو که نه. ملګرو تاسو ته پته ده چې پی ای والا چې دی نو بیخي اندازه خرابه کړله او بیخي حالات خراب کړل دي، بیخي داسې ورغودي غوندې راغځېده. ملګرو تاسو ته پته ده دا مسافر چې دی دا به اوس په بسونو کې راځي، نو مسافر ورته هم وویل که نه چې تاسو ولې داسې چل وکړو، په جز کې څه خرابي وه، تاسو ولې دا ودراوه. هغه وویل چې په جز کې هم خرابي نه وه، خو پته نه لګي چې لینډینګ دوی ولې وکړو. مسافر نو هغه بالکل په کراچۍ کې کوز کړي دي چې نو اوس پته نه لګي چې مخکې به څه کېږي. الله پاک دې خیر کړي، ځکه چې زموږ پاکستان او د خیبر پښتونخوا پښتانه دي، دغه مسافر د هغه نه پس په کراچۍ کې کوز کړل. نو اوس چې دی نو پښتنو ورته هم ډېرې زیاتې بربادي وویلې، د هغه نه پس به چې نو دوی په بس کې بیا راځي. ملګرو تاسو ته پته ده ډېر زیاتی وشو، زه خو هم ډېر زیات خفه کړم یار. تاسو په دې باره کې څه وایئ ضرور ښه غوندې کمنټ وکړئ.